محمد بن قاسم څوک و او د اسلام لپاره یې څومره کارنامې کړې دي؟ درېمه برخه د سندي سیمو فتح او غمناکه خاتمه یې. محمد بن قاسم او د سندي سیمو فتح د حجاج تر ولکې لاندې سیمو کې د سند بحري غلو په کال 9 هجري کې د مسلمانانو په کښتیو حمله وکړه. په کښتیو کې سپرې ښځې له ځان سره یوړې. حجاج لومړیو کې غوښتل دا مسئله په سولیز ډول حل شي. د دې بل واکمن داهر نه غوښتنه وکړه چې د دوی بندیان چې د تر امر لاندې غلو سره دي خوشي کړي، خو داهر غوښتنه بابیزه وګڼله. حجاج هم اړ شو ترڅو نظامی اقدام وکړي. هغه د عبدالله بن نهبان او بدیل بن تحفه تر مشرۍ لاندې 2 لښکرې د دې کار په موخه واستولې چې دواړو قومندانانو شهادت وګټلی، خو بریا یې نصیب نشوه. دې کار د حجاج غوسه وپاروله او دې ته اړ کړ چې لوی لښکر له ښه وسایلو سره ورواستوي. حجاج په دې موخه له ولید بن عبدالمالک سره مشوره وکړه او هغه سره یې پر جنگي مصارفو سلا وشوه. حجاج د دې لوی لښکر د قومندې لپاره ځوان اتل محمد بن قاسم وټاکه. محمد بن قاسم له خپل لښکر سره چې شمیر یې تر 100,000 اوښته د ایران له پولو په کال 9 هجري کې هند ته ورسېده. د دې ځوان اتل جنگي تکتیکونه سیاسي بصیرت ورو ورو خلکو ته ورښکارېدل. محمد بن قاسم د 2 کلونو په دوران کې له 9 هجري څخه تر 92 هجري پورې د داهر تر ولکې لاندې ښارونه یو پر بل پسې ونیول، مخکې روان وو، تر دې چې د سند پلازمینې دیبل ته ورسېده. هغه ښار چې داهر له خپل قوي پوځ سره د مسلمانانو په وړاندې پکې مشت وو. محمد بن قاسم د دې ښار مضبوطې کلاګانې پر خپل منجنیق تر اور لاندې ونیولې. هغه د دې کلاګانو د نړولو لپاره له داسې منجنیق څخه کار واخیسته چې د حرکت او کار لپاره یې 500 تنه پر کار بوخت وو. د دیبل ټینګې کلاګانې ونړېدلې او د داهر پوځ له کلاګانو راووته ترڅو له خپل وروستۍ سیمې دفاع وکړي. مسلمانانو په یو برخلیک ټاکونکي جنگ کې هغوی ته ماتې ورکړه. د دیبل واکمن یې قتل او ښار تر ولکې لاندې راوسته. په دې توګه مسلمانانو وتوانېدل د سند او پنجاب زیاتې سیمې فتح کړي. محمد بن قاسم تر 6 کلونو پورې په دې سیمو کې فتوحات جاري وساتل. اسلامي تر ملتان او د پنجاب تر جنوبه ورساوه. او وروستۍ غمناکه خاتمه یې په کال 96 هجري کې چې محمد بن قاسم د سند په خاوره کې مخ په وړاندې روان وو، د ولید بن عبدالمالک د وفات خبر ورته راورسېده چې مخکې تر ولیده حجاج هم مړ شوی وو. بیا سلیمان بن عبدالمالک واک ته رسېدلی وو. سلیمان بن عبدالمالک چې له حجاج سره کینه او دښمني درلودله، خپله کینه یې د حجاج پر خپلوانو سړوله چې محمد بن قاسم هم د همدې کینې قرباني شو. ولید بن عبدالمالک د خلافت په وروستیو کې غوښتل سلیمان له واکه لري او خپل زوی عبدالعزیز بن ولید پر واک کړي. حجاج هم پر همدې خبره له ولید سره بیعت وکړ. د حجاج بیعت سلیمان ته کینه ور پیدا کړه. که څه هم سلیمان له واکه لري نشو، خو له حجاج سره دښمنۍ پر ځای پاتې وه. کله چې سلیمان واک ته ورسېد، د حجاج ټاکلي والیان یې له دندو ګوښه او پر ځای د حجاج دښمنان مقرر کړل. سلیمان عراق صالح بن عبدالرحمن ته ور تسلیم کړ، چا چې له حجاج سره ښه پخه دښمني درلوده. صالح غوښتل چې د حجاج له نږدې خپل محمد بن قاسم څخه انتقام واخلي.
هغه لومړی له ولایت لري پر ځای یزید بن ابي کبشه مقرر او هغه ته دنده وسپارله چې محمد بن قاسم بندي کړي او عراق ته راولي. همدا و چې محمد بن قاسم چې لا 40 کلن وو عراق کې د صالح تر شکنجو لاندې د شهادت لوړ مقام ته ورسېده. انا لله و انا الیه راجعون. پر روح دی رحمت وي.